بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دیم بیواسا در تسوال کوم سبحانا در تسوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله چې الله تعالی دویم ځل ماته ژوند راکړو. یاد ځای هغه ځای دی چې زما مشران زما ورونه چې د الله تعالی نه غوښتل چې ما دپاره صحیح اوبه د جومیات دپاره صحیح اوبه او جومیات لرو سرپناه نه لرو. په ژوند اعتبار په کار نه دی. کله ده چې موږ او تاسو ته مرګ را رسېږي مخکې نه باید بندوبست وکړو تیاری وکړو. دا د کوچنیانو د مشرانو زما د خویندو زما د ورونو د علماو د قاري صاحبانو د صغیرو بچیانو د یتیمانو دعاګانې وي. نن زما 14مه ورځ ده چې نن د هغه ناوړه مرض چې د کرونا په نوم یادېږي ډېر خاص دی. څنګه یې ځوانه جوړ یې صحت ښه دی خوشحاله شو بور وشو پولیس یې خوشحاله یې خبره وکړه. د الله تعالی هغه بنده دی چې په سترګو کې اوښکې په سترګو کې اوښکې په سترګو کې اوښکې د دې سترګو کې نن خوشحالي ده د دې په خوله خوشحالي ده. نو کوشش وکړو کله ده چې مرګ را رسېږي ښه کارونه وکړو صدقې جاریه وکړو ښه اخلاق وکړو ښه ګذشت وکړو کینه او بخت پرېږدو نور دې نه څه نه جوړېږي. ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان. ماجد ته اوبه نه لرودلې مخکې مې هم یادوري وکړه چې دې خلک ډېر ناچاره ډېر بې وزله وو. خو نن الحمدلله د صحیح اوبو بمبه د ماجد لنډر هم واچول شولو. خو صدقه ده صدقې جاریه ده دې کې چې هر چا مرسته کومک کړی دی الله تعالی دې په خپل دربار علیه کې قبول و منظور وګرځوي. دې بیچارهګانو د دې بېوزله افغانانو په سترګو کې ژړا په سترګو کې اوښکې. خو خیر په ژوند اعتبار نشته دی هغه دنیا هم لرو هغه دنیا هم شته. الله کور او الله یې ذمواري کړې الله جوړ کو خو موږ تاسو صرف ایرس کې اچولي یو امتحان کې اچولي. افتتاح کوم د بمبې د جمعیت لنټرې بیګا اچولی دی روژه ده هغه به انشاءالله تاسو سره شریکوو. خو هر هغه کار کوو د قرآن پاک په تلاوت یې باید وکړو الله تعالی پکې برکت اچوي او الحمدلله مسلمانان یو. نو مولوي صاحب به تلاوت ووایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني
ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك ورزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله انجنو سے دنیا و آخرت خوشحالی و کامیابی ورکی. الله دې ته صحت کامله ورکی. څومره کسان چې بیماران دي ټول ته صحت ورکی. چا چې مدد کړی دی، چا چې موږ ته دا اوبه ویستلې، چا چې کوم د خدمت کړی دی، ته دنیا و آخرت خوشحالی او کامیابی ورکی. راحتونه برکتونه او په اولاد ته راحتونه او برکتونه ورکی. اے الله څوک چې دې کومک کوي هغه ته اجر عظیم ورکی. او الله زموږ په افغانستان کې امن و امان راولي، خوشحالي راولي، اتفاق او اتحاد او الفت او محبت راولي. د ټولو مسلمانانو چې څوک څنګه انجینر صاحب خدمت او خواري کوي الله دې ولله په دنیا کې هم بدلې ورکړي او په آخرت کې هم له ورکړي او ته ترې راضي شي د ده په اولاد کې برکت ورکړي. الله ټول مسلمانان د دا خدمت او دا اهل ذلې قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. جزاک الله خیر. الله تعالی د زموږ خدمت تر سره کو. بیا هم وایم د دې ماجد اوبه نه لرو د هم د ولس خلکو دپاره هم ماجد لانټرۍ نه لرو د لانټرۍ مو واچول شلو خو موږ مریضانو په الله تعالی مخکې ویوړلو. او دې کې بیا هم وایم چې هر چا په دې ماجد کې د عطا فاونډیشن سره په سیخ کې په سیمټو کې په سا کې په خښتو کې هر چا مرسته کومک کړی الله تعالی دې ورته په ژوند او په مال او په ژوند کې برکت واچوي او الله دې ورته داسې توفیق نور هم ورکړي چې د خیر کارونه وکړي او صدقې تل مدام پرېږدي خپله. جزاک الله خیر. افتتاح به وکړي او خیر به به درته سوال کوم سبحانه ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې رب ته یې راته معاف کړې. جزاک الله خیر. څنګه خوشحاله یې؟ څومره خوشحاله یې؟ حاجي بابا څومره خوشحاله یې؟ څومره؟ نو ته خو اوس هم زړه خراب دی که نه؟ ډېره خوشحالۍ نه خرابوي انجینر صاحب. یقیني چې هر ماښام درته دعاګانې کوي، ټول یې ته کوي. سورت یاسین ختم هم کړی، دعاګانې هم کړلې. د خوشحالۍ نه کور ته وړي. صحیح ده. الله دې خوشحاله کړي انجینر صاحب. الله دې صحت بابا کامله یو خندا خو وکړه که نه؟ درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه ډېر بې حده ګنهګار یم مغفرت غواړم له تانه زه بنده دې یم بېوسه درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه زه انسان الحمدلله الحمدلله چې الله تعالی تور پټ شو زما د پاره او ناچاره ولس ارمان پوره شو. او دنیا اصلي د عربي نه اخیستل شوې پښتو کې داسې یو معنا لري لکه د ډیران یوه ټوټه. کوشش وکړو په دې دنیا باندې ونه غولېږو. کله نه چې موږ او تاسو ته مرګ را رسېږي اولاد پاتې کېږي، جایداد پاتې کېږي، موټرې پاتې کېږي، ځمکې پاتې کېږي، یوازینی خپل اعمال تا سره ځي. مرګ نه خلاصون نشته. صدقه وکړو او په خپل لاس یې وکړو چې سکون پکې وي. جزاک الله خیر. ماجد لانټر وشولو. علماو خوشحاله دي، ځوانانو ځوانانو ټول خوشحاله استئ. انشاءالله ټول خوشحاله یو. جزاک الله خیر. قدرمنو دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه او بیا هم وایم په دعاګانو کې یاد ساتئ. ټولو مریضانو ته دعا کوئ. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. الله رب ته یې راته معاف کړې که هر څه شوي
یتیمانا زبندگی بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ډېر بے حدا ګناهګار یم مغفرت غواړم لتانا زبندگی یم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ز انسان یم لا